شیطانان تړل کیږي. اوس دلته سوال کیږي چې شیطانان وتړل سو، خو د په روزه مبارکه کې ډېر کسان ګناهونه کوي که نه کوي؟ غیبت کوي که نه کوي؟ دروغ وایي که نه کوي؟ دوکه د یو مسلمان سره کوي که نه کوي؟ حرام مال خوري که نه خوري؟ خو دا ټول ګناهونه اکثره مسلمانانو کې بیا هم شته که نشته؟ نو هلته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم شیطانان تړل کیږي. د دې دپاره څو لنډ جوابونه درته کوم چې پرې پوه شئ. یو دا ده چې یو بنده یو انسان چې غلطي او غلط کارونه پرې کوي، ګناهونه پرې کوي، صرف شیطان سبب نه ده، نفس هم سبب ده. ان النفس لاماره بالسوء، دا سرکشه نفس ورپسې ده، دغه یې نه پرېږدي، دا خو نه ده تړل سوی. دویم غټ شیطانان تړل کي او وړکي خلاص وي. چې وړکي خلاص وي، یو سړی چې د ګناهو سره تیار اشنا ده، بلد ده، 11 میاشتې په ګناهو ځان ککړ کړی ده، بیا وړکی شیطان هم د دې لپاره بس دی. زموږ شیخ صاحب مبارک مرحوم رحمه الله به ویلې و یو نابینا سړی یو دښتې ته تللی و، چې بېرته راغی ډېر ستړی ستومانه ده او ساه یې سخته سخته خیږي. ولې دې ستړی ستومانه یې؟ وایي 50 زمریان مې په څنګ کې تېر سو. وایي لږ ښه څه 50 زمریانو خو به یې تام کار کړی و. وایي ښه 40 خو به و. وایي 40 هم ډېر دي یاره، وایي 10 خو نو و بیا. په راکمېده اخر یې وترغه چې یو خو نو خامخا و. وایي که یو وایم د تا دپاره بس نو. وایي هغه څنګ کې مې چې کش سو هغه دې چیست سو. نو چې 11 میاشتې د شیطان ملګرتیا څوک وکړي، بیا په دې میاشت کې وړکی شیطان هم د دې دپاره بیا بس دی. په الله دې د موږ تاسې نجات ورنصیب. درېیم جواب داسې ورته کوو چې دا 11 میاشتې د ګناهو سره عادت سوی ده. اوس ورله وره په دې یو میاشت کې دی څنګه د ګناهو نه ځان خلاص کړي؟ په مخکې دې کوشش کړي، لکه صحابه کرامو 6 میاشتې به دوی مبارکانو دا دعا کوله چې خدای پاک رمضان په خیر راوله. 6 میاشتې د رمضان مبارکه په شمول باندې دا به دعا کوله چې خدای پاک راته قبوله یې کړه، بیا به تا په رمضان کې هغه رحمتونه په تا نازلېږي. نو چې 11 میاشتې سړي په ګناهو باندې ځان اخته کړی وي، دا داسې مثال ولري لکه هغه د آهنګر وسپنه چې هغه اور کې ورکړي، له اور یې راایسته کیم څومره وخت پورې دا سری دستي خو نه یخېږي، دستي خو نه تورېږي، تکه سری، ځکه هلته د اور سره یې طبیعت اشنا سوی ده. نو د شیطانانو په واسطه باندې چې ده دا 11 میاشتې خرابې کړي دي، دی په دې یو میاشت کې زر ځان نه برابروي. مخکې نه دې سړی کوشش کوي و چې د اخلاص توبه څوک حالات وباسي، بیا الله تعالی حفاظت کوي. نو دا خو یو لوی فضیلت شو ګورئ چې د اسمان دروازې خلاصېږي په رمضان مبارکه کې، د جنتو دروازې خلاصېږي، د دوزخو دروازې بندېږي او شیطانان تړل کېږي.